په هرات، بلخ، جوزجان، دایکنډي، فاریاب، سمنګان، فراه، پکتیکا او ننګرهار ولایتونو کې پر 41 مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د غزني ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 329 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 129 وثیقې هم اجرا کړي دي. د جوزجان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 199 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 148 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بدخشان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 620 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 355 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سمنګان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 78 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 40 وثیقې هم اجرا کړي دي. د میدان وردګ ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 211 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 120 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 99 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 42 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 310 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 250 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پروان ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 146 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 113 وثیقې هم اجرا کړي دي. د بادغیس ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 220 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 93 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندهار ولایت ښاري ابتدایه محکمې په یوه میاشت کې 388 دوسیو ته رسیدنه کړې ده. د بامیان ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 193 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 146 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو په یوه میاشت کې 52 دوسیو ته پر رسیدنه سربیره 40 وثیقې هم اجرا کړي دي. او په نیمروز ولایت کې 19 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه.